سلامونه، دا د ریفلیکشن افغانستان یوټیوب چینل خبري سټوډیو ده. په پیل کې به د مهمو خبرونو سرټکي واورو. د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د شدید جګړې راپورونه تر خوست وروسته دا ځل د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخته نښته پیل شوې. عیني شاهدان یې درېدل غواړي. د علي وزیر پر خوشي کېدو د پښتون ژغورنې غورځنګ ټینګار. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو مشر او د پاکستان د پارلمان پخوانی غړی علي وزیر د راولپنډۍ ایډیالا جیل څخه له خوشي کېدو وروسته سملاسي بیا نیول شوی دی. افغان چارواکي وایي افغانستان له ایران هر کال د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت توکي اخلي، خو ایراني محصولاتو ته د بازار زمینه نه برابروي. او لدې مهم خبرو چې د سرطان چټک تشخیص لپاره څه پرمختګ شوی. اوس هم بشپړ خبرونه، خو په پیل کې به یو ځل بیا د افغان او پاکستاني ځواکونو جګړې ته اثر ورښکاره کړو چې دا ځل د افغانستان پر یوې بلې فرضي کرښې له افغان ځواکونو سره پاکستاني ځواکونو نښته کړې ده. شمس الرحمن شمس به پر همدې تړاو تازه جزئیات له موږ او تاسو سره شریک کړي. شمس صاحب سلامونه، که وضعیت په تړاو را سره وغږیږئ. سلامونه او درناوی تاسې ټولو ته هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. بالکل د خوست نه راوروسته دا ځل ته د ننګرهار خوا کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده چې دا جګړه تر ډیره بریده پورې د څو ساعتونو پورې دوام وکړ. په دې جګړه کې 2 افغان سرتیرو د مرګ خبر ورکړل شوی دی او څو تنه ټپیان شوي دي. او همدارنګه په سیمه کې سیمه ییزې سرچینې چې موږ ورسره خبرې وکړې ویل چې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ دغه جګړه په وقفه‌ای ډول دوام کوي، لکه څنګه چې خوست کې څنګه وقفه‌ای ډول باندې دوام درلود، داسې په ننګرهار ګوشتي کې هم ګوشتي ولسوالۍ کې هم داسې جګړه روانه ده. د تیرې اونۍ د شنبې له ماښام راهیسې دغه د افغان او پاکستان ځواکونو ترمنځ دا جګړه پیل شوې وه چې سیمه ییزو سرچینو په وینا چې په وقفه‌ای ډول لا هم دوام لري. تر اوسه پورې په سیمه کې چارواکو د دې جګړې جزئیات نه دي ورکړي چې مرګ ژوبله شته او که نه، خو ځینې رسنیو راپورونه ورکړي چې له دې څخه ځینې 2 کسانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړل شوی دی او همدارنګه د یو شمېر خلکو له کورونو څخه د وتلو په تړاو ویل شوي دي. جګړه هغه مهال رامنځته شوه کله چې افغان ځواکونو هغه سیمې ته چې د ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه ده دې سیمې کې یو موټر له غره څخه رالوېدلی و چې دوی ورتلل دا موټر ته چې ورنږدې شوي نو پاکستاني لوري پې برید کړی او ډزې پې کړی و چې دې کې عام وګړي هم و. نو بیا وروسته د افغان ځواکونو له شدید غبرګون سره مخ شوي او جګړه ډېره شدیده شوې وه چې پاکستاني ملیشې له خپلې پوستې وتښتېدل او پوسته چې وه یوازې پاتې شوه. نو بیا جګړه ودرېده. نو یو شمېر کورنیو رسنیو هم په دې نښتو کې د 2 سرتیرو د وژل کېدو پخلی کړی او د یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبرونه یې خپرې کړي. خو ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي شیر میوند چې موږ سره خبرې کړې وې هغه په خپلو خبرو کې ویل چې پاکستاني لوري لخوا پر افغان ځواکونو لومړی ډزې وشوې او بیا وروسته جګړه پیل شوه. هغه وایي چې په سیمه کې دی موجود و، خو د تلفاتو په اړه مو ترې وپوښتل چې څومره تلفات لري، خو هغه ویل چې تلفاتو په اړه معلومات نه لري. د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د شدیدې جګړې راپورونه داسې مهال ورکول کېږي چې
په همدې میاشت کې د خوست په ځاځي میدان کې او یو ځل نښته شوی و چې په هغې کې هم یو مجاهد سرتیری په شهادت رسېدلی و او 2 تنه پکې ټپیان شوي وو او پاکستاني لوري ته هم د 10 مرګ ژوبلې خبر ورکړل شوی و. نو اوس په دې وروستیو کې د ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې ډېر زر پیښیږي او د افغان چارواکو پیغام پاکستاني لوري ته دا دی چې دوی د دوی زغم نه ازمایي او دوی هر ډول تیری پر خپله خاوره باندې د برداشت وړ نه ګڼي. تاسې په دې وروستیو کې د پاکستان د لومړي وزیر څرګندونې چې په ځواب کې افغان چارواکو ډېر توندې خبرې ورته وکړې او دواړو لورو ترمنځ خبرې تبادله شوې چې که دا ځل ته پر افغان خاوره باندې فضایي او یا ځمکني تیری وشي نو دوی به ورته غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. په سیمه کې هم محلي چارواکو سرتیرو ته د هر ډول برید امر ورکړی چې دوی پوره صلاحیت لري. نو همدا وجه ده چې په ډیورنډ فرضي کرښه کې په دې وروستیو کې بریدونه او جګړې راپورونه ډېر دي. بل دا چې په خلکو ته د تلفاتو سربیره مالی زیانونه اوښتي دي، ځینې څاروي په دغه بریدونو کې په جګړو کې لګېدلي دي. نو دا هغه ستونزه ده چې د سیمې خلکو موږ ته په ډېر ټینګار سول چې باید د دې جګړې درېدو لپاره دواړه لوري کیني او یوې خبرې ته ورسیږي. بل لور ته د افغانستان د ټرانزیټ باندې هم بد تاثیر کړی دی. دواړو خواو ته سوداګري راکړه ورکړه چې دا د تورخم لار بنده ده، همدارنګه د نورو د ترانزیټ په برخه کې نورې ستونزې هم پیدا شوي. افغان سوداګر هم دا وایي چې هر کله چې د تورخم دروازه تړل کېږي نو یو لامل یې د دواړو جګړه وي چې دواړو خواو ته سوداګرو ته پکې د میلیونو ډالرو تاوان اوړي. نو دا د جګړې وروستي جزئیاتو تر اوسه پورې داسې بشپړ راپور موږ نه لرو چې جګړه درېدلې، خو عیني شاهدان وایي چې جګړه درېدلې ده، خو وقفه‌یي جګړه کله کله رامنځته کېږي او بیا یو ساعت وروسته ودرېږي. نو دا د وروستي جزئیاتو. ډېره مننه. کور مو ودان. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو مشر او د پاکستان د پارلمان پخوانی غړی علي وزیر د راولپنډۍ له ایډیالا جیل څخه له خوشي کېدو وروسته سملاسي بیا نیول شوی. نور حال په دې راپور کې اورو. ویل کېږي چې علي وزیر له نږدې 2 میاشتې بند وروسته د ایډیالا له زندانه بېګا خوشي شو. د پنجاب پولیسو په ملکي جامو کې خلکو بیا نیولی او نامعلوم ځای ته یې لېږدولی دی. پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون پر خپل ایکس پاڼه د علي وزیر د بیا نیول کېدو د خبر ترڅنګ لیکلي چې د پنجاب حکومت د مریم نواز د پنجاب اعلی وزیر په حکم په 3م ځل علي وزیر د زندان له دروازې نیولی دی. په ټولنیزو رسنیو خپاره شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې نوموړی د یو شمېر کسانو لخوا د نیول کېدو وروسته موټر ته خېجول کېږي. هلته موجود کسان چې د خوشي کېدو لپاره ورغلي وو له نیول کېدو وروسته یې د احتجاج په ډول د خوشي کېدو نارې وهي. علي وزیر د روان 2024 کال د اګست په 3 نیټه د اسلام آباد په لویه لاره له یوې ترافیکي پیښې وروسته د پمز روغتون له بیړنۍ څانګې نیول شوی و. نوموړی تر دې وړاندې هم څو ځله د پولیسو او امنیتي کسانو لخوا نیول شوی او زندان ته اچول شوی دی. علي وزیر په داسې حال کې یو ځل بیا نیول کېږي چې ټاکل شوی د روانې اکتوبر میاشتې په 11مه د پښتنو قومي عدالت په نامه جرګه په خیبر کې جوړه شي. افغان چارواکي وایي افغانستان هر کال له ایران د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت توکي اخلي، خو ایران د افغانستان محصولاتو ته بازار نه برابروي. نور حالي په دې راپور کې اورو. ښاغلي عزیزي له بي بي سي سره په ځانګړې مرکه کې وویل موږ له ایران سره ډېرې ښې سوداګریزې اړیکې لرو. د سوداګرۍ کچې پراخېدو ته هم ژمن یو. د دواړو خواوو ظرفیتونه هم په دې برخه کې ډېر دي. موږ هر کال له ایران نږدې د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت واردات لرو او دا کچه مخ په ډېرېدو ده. خو ښاغلي عزیزي زیاتوي زموږ ډېر نږدې ورونه ایرانیان د افغانستان محصولاتو ته لازم مارکیټ نه ورکوي. موږ دا خبره ایراني چارواکو ته هم کړې ده. هغه زیاتوي چې هڅه کوي افغان سوداګرو ته په ایران کې ښه مارکیټ برابر کړي. له ایران سره یو اړخیز سوداګري د شمیرو له مخې له ایران سره د افغانستان د صادراتو او وارداتو ترمنځ توپیر ډیر زیات دی او د ایران د افغانستان واردات ایران ته د افغانستان د صادراتو پرتله څو برابر دي.
چارواکي وایي په تیر یو کال کې هیواد ته د 138,811 ټنه ټیټ کیفیته تیلو او ګازو د واردولو مخه نیولې ده. خو دا نه وایي چې له کومو هیوادونو دا ټیټ کیفیت تیل او ګاز افغانستان ته وارد شوي. خو په تیر یو کال کې دغه ادارې څو ځلې ایران ته د ټیټ کیفیت د تیلو د بیرته لیږلو اعلان کړی. ښاغلي عزیزي له ایران افغانستان ته د ټیټ کیفیت تیلو د واردولو په اړه وویل. تر یوه حده د دې کار مخه نیول شوې او د طالبانو حکومت له ګاونډیو هیوادونو د وارداتي توکو پر نورمونو او معیارونو ډیر جدي کار کوي. هغه وایي په دې برخه کې لا هم ستونزې شته. موږ غواړو په دې برخه کې له خپلو سوداګرو سره یوه هوکړه لرو چې که دوی هیواد ته د ټیټ کیفیت لرونکي تیل وارد کړي هغه بیرته ستنول کیږي. اوس هم څو لنډ خبرونه. د نورستان کونړ لویې لارې د لومړي او دوهم پاس د رغونې چارې پیل شوي. د نورستان سرپرست والي زین العابدین عابد وایي د دغې لارې د دوو فازونو چارې چې شاوخوا 22 کیلومتره اوږدوالی لري د څه باندې 600 میلیونه افغانیو په ارزښت جوړیږي. هغه زیاتوي چې دا لویه لاره د نورستان له مرکز پرون پیلیږي چې د یو کال په موده کې به رغنې چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. ځایي چارواکي وایي په نیپال کې د پرلپسې سختو بارانونو له کبله د سیلابونو او ځمکې ښویېدو په ترڅ کې نږدې 200 کسان وژل شوي او 11 نور لا درکه دي. په متحده عربي اماراتو کې د افغان سوداګرو د ټولنې رئیس عبیدالله صدرخیل د افغانستان لپاره د امریکا سفارت له چارسنبالې کرن ډیکر سره کتلي دي. په متحده عربي اماراتو کې د افغان سوداګرو ټولنې په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په دغه کتنه کې د خصوصي سکتور پر وړاندې د شته ستونزو پر حل خبرې شوي دي. د لغمان ولایت په مرکز ګلرام سیمه کې د څه باندې 4 میلیونه افغانیو په لګښت د یوه کوچني بند د جوړولو چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. او لدې مهم خبرو چې د سرطان چټک تشخیص لپاره پرمختګ شوی. یو نوی او پرمختللې روباټیک ټکنالوژي د سږو د سرطان په چټک تشخیص او درملنه کې مرسته کوي. د برتانیا په یو روغتون کې ډاکټران په اروپا کې لومړني کسان دي چې د یوني له سیستمه کار اخلي. دغه سیستم په لومړیو پړاوونو کې د ناروغۍ تشخیص امکانات برابروي. د تنفسي ناروغیو متخصص ډاکټر وایي چې دا ټکنالوژي به یو له پرمختګ وي او د دې اجازه به ورکړي چې ناروغي د پخوا په پرتله څو میاشتې مخکې تشخیص او درملنه وشي. له تاسې ټولو په ډېرې مننې سره زموږ دا خبري مسایل پر همدې ځای پای ته رسېږي. ښه وخت